د قومونو او قبایلو چارو وزیر وی د ولایتونو په کچه د سولې د روانو خبرو اترو په تړاو د قومونو د نظریاتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وی د قومونو یاد نظریات راټولوي له ارګ امنیت شورا او مصالحې عالی شورا سره شریکوي چې د سولې راتلونکو پړاوونو کې به ورته ځای ورکړل شي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلینو د څرګندونې د تلې په 18 په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د بیلابیلو قومونو له لوري د سولې پر ملاتړ جوړه شوې غونډه کې وکړې. غونډه ته د وینا پر مهال د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل ویل که د نوي حکومت د رامنځته کېدو په وخت کې طالبان څنډې ته شوي نه وي او سوله ورسره شوی وي نو تیر 20 کلونه بعد د جګړو د دوام پر ځای د پرمختګ شاهدانو. زه غواړم اطمینان درکړم چې د افغانستان نظام د افغانستان حکومت په صلح باور لري. د افغانستان حکومت او نظام د ولس تر څنګ ولاړ ده او دغه داعیه چې تاسو لرئ دا ستاسو برحقه داعیه ده او د دې داعیې څخه موږ په ټول قیمت باندې د استادو دفاع کوو. معزز مشرانو، که چیرې د سپېڅلي جهاد نه وروسته مو فرصت له لاسه ورکړی نه و نو طالب ته دې زمینه نه برابروي. که چیرې طالبانو صلح کړې وای او ټولې په یو ټغر باندې راټول کړي وای نن به دا حالت ولې رامنځته کېږي. او که نن دغه جنګ ختم نه کړو او که نن یو بل ونه منو نو راتلونکي نسلونه به په موږ باندې افتخار نه کوي. دوستانو، د هر افغان یو مسؤلیت جوړېږي چې په دغه اساسه مرحله کې غږ جګ کړي او فشار وارد کړي او همدارنګه د ولسونو هغه درد ته انعکاس ورکړي او د ځان سره دا بیان ولري چې افغانان په اوسني وخت کې د هر څه نه زیات سولې ته اړتیا لري. د هر څه نه دغه جنګ ختمېدلو ته اړتیا لري. د هر څه نه یو بل منلو ته اړتیا لري او د هر څه نه دغه طولاني جنګ چې د 40 کلونو څخه زیات کېږي دا ختمېدل دوستانو غواړي. دا د همدې باعزت ولسونو دنده ده چې د خپل نظام سره په ګډه باندې د خپلو ولسونو د حقوقو څخه دفاع وکړي په ښه شکل باندې دوستانو. نوموړي قومي مشرانو ته په خطاب کې ویل په دې ولایت کې بشپړ واک لري چې طالبانو سره کېني سولې ته وهڅوي اوربند یې حاضر کړي دوی به هم بیا د پرېکړه ومني. کله چې په دوحه کې خبرې روانې دي تاسو هم زما لپاره د دې نمایندګي لرئ چې طالب ته ورځئ چې هغه ته هم خبرې سره تاسو زما لپاره دا نمایندګي کولی شئ چې طالب ته ورسئ او طالب سره بحث پیل کړي چې راځئ جنګ نه کوو، راځئ اوربند وکړو، راځئ یو بل ومنو. افغانان نور د دې زور نه لري چې هر وخت په جنازو کې اشتراک وکړي. نو ښه خبره ده مشرانو چې دغه فرصت نه په استفادې باندې هر منبر څخه غږ جګ کړئ، هر مسجد څخه غږ جګ کړئ، هر مېلمانخانې څخه غږ جګ کړئ، هر مجلس کې غږ جګ کړئ او د سولې لپاره په ګډه کار وکړو. یو ارمان د افغانستان او دا ارمان په واقعیت باندې باید بدل شي او د اوربند باندې تمرکز باید وکړو دوستانو. طالب باندې هر وکړي دوستانو او نظام د اوربند طرفدار دی. نظام ځکه د اوربند طرفدار دی چې ولس غواړي. نظام ځکه د اوربند طرفدار دی چې ولس په جنګ کې صدمه غواړي او په زغرده باندې دا زموږ د ضعف نقطه نه ده دوستانو. هر څوک چې د ضعف نقطه ښیي هغه په بشریت باندې په انسانیت باندې باور لري دوستانو. موږ اوربند ځکه غواړو چې په اوربند کې خیر ده. هغه ستونزې چې اوربند وسره کې د بهر شوي دي هغه مشکلات چې په تعلق کې موجود دي خرابه شوي د هغه به جوړ کړو او هغه انسانان چې په تکلیف کې ژوند کوي هغه افغانان اوربند موجود دي هغوی ته په ښه شکل رسېدلي اوسي، د هغوی لاسنیوی به وشي، د هغوی ملاتړ به وشي او هغوی سره به همکاري وشي. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مسؤلینو ویل چې له د غونډې موخه د سولې روانو خبرو په تړاو د قومونو د نظریاتو راټولول او حکومت سره شریکول دي چې د سولې پر روانو پړاوونو کې به ورته ځای ورکول کیږي. د قومونو قبایلو چارو سرپرست وزیر محب الله صمیم ویل جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو سربېره قبایلي خلک او د سرحدي سیمو قومونه ډیر ځپلي او تر بل هر چا سولې ته ډیر اړتیا ده. هغه زیاته کړه دا چې قومونو په جګړه کې قرباني ورکړي نو باید د سولې په پروسه کې هم ونډه ورکړل شي او نظریات واخیستل شي چې حکومت دغه چارې ته ژمن دی.
خو داسې سوله غواړو چې خدای مه کړه بیا تر دې بد حالت ته ولاړ نه شو. باثباته سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې په هغې کې سیاسي ثبات وي، په هغې کې امنیتي ثبات وي، په هغې کې اجتماعي ثبات وي، او په هغې کې سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات. د هېواد دښمنان د دا خوب ویني چې د سولې تر عنوان لاندې به بیا زه راځم او دلته به بیا خدای مه کړه ستا امنیتي ځواکونه دی له منځه وړي، منحل کوي به یې، بیا به یې دی له سره جوړوي د خپلې خوښې مطابق. دا خوب دی باید ګور ته یوسي. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د اوربند وکړي او دغه راز یې ټینګار دا و چې د سولې په خاطر دی په دغه پروسه کې له خپلو شخصي ګټو او شخصي غوښتنو تیر شي. د نظام د انسان لپاره ښکلا ده، ادب دی، عزت دی، حرکت دی، ژوند دی او ارتقا ده. 20 کاله کېږي چې د 40 کالو جګړې په جریان کې افغانستان د یو نظام خاوند شوی دی او اوس تقریبا د ځوانۍ په حالت کې قرار لري. نو موږ هیلهمند یو چې د افغانستان ولسونه، د سیمې ګاونډیان او د نړۍ ټول لوی قدرتونه او واړه قدرتونه زموږ سره د نظام په جوړونه کې همکاري وکړي او دا حالت روغ وساتي. په دې خاطر چې وروره طالبان هم زموږ ورونه دي، افغانان دي، مسلمانان دي او د دې خاورې بچي دي او موږ د دوی نه طلب کوو او د دوی نه غوښتنه کوو چې د انسان په د مسلمان په ژوند باندې رحم وکړي او د خپل دریځ بدل کړي، اوربند وکړي. په دې خاطر د اوربند وکړي چې موږ هم مسلمانان یو او دلته په دې ملک کې د وینو سیلاو روان ده. نو دغو خلکو ته د موږ دا خواست ده چې د خدای خاطر وکوئ، د رسول خاطر وکوئ، په افغاني ملت باندې ورحمېږئ. اول د دې وینو اور بند کړئ، سیلاو بند کړئ، د هغې نه وروسته بیا په ایجنډا باندې په سړه سینه باندې مباحثې وکوئ تر څو هغه پرېکړو ته ورسیږي چې د افغانانو د افغانستان او د اسلام په خیر باندې وي. د شینوار ولسوالۍ قومي مشر ملک فرمان الله وویل د سولې د روانو خبرو په درشل کې د جګړې شدت خلک اندېښمن کړي او باید افغان حکومت او طالبان اوربند وکړي. د خویانو قومي مشر او د غونډې ګډونوال ملک شاه ولی خان وویل چې ولس د سولې ملاتړ کوي او له جګړو نور ستړي شوي که په هر قیمت کېږي افغان حکومت او وسلوال طالبان دي نور سوله وکړي او د جګړو لړۍ ته د پی ټکی کېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د سولې خبرو بریالیتوب د جګړې ژبه نه باید په حکومتي کچه د سولې او نرمښت ژبه وکارول شي. نوموړي وویل چې حکومت باید د خلکو یادو اندېښنو ته ځواب ورکړي چې ګواکې ارګ حکومت کې ځینې کړۍ د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه رامنځته نه کړي. او طالبانو باندې غږ دا دی چې دا دې خوا څوک وژل کېږي، دا څوک دی؟ دا ستا ورور نه دی؟ دا ستا عزیز نه دی؟ دا کومه خور چې ته نن وژنې، کوم وحشت چې تا روان کړی دا څوک دی؟ آیا دا د پنجاب دی؟ آیا دا یهودان دي؟ دا مسلمانان دي. دم دا عظیمه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او تم دغه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو فرق بین شی وجل هدف شی مقصد دی وجلو کوم دی وایي دغه ورسول تاسو وګورئ په دې جنګ کې څوک وجل کېږي؟ که اکثریت خلک راوالي ولسي خلک وجل کېږي. تاسو باور کوئ په هره منطقه کې خصوصا په ننګرهار کې موږ همیشه د دغې یادوري کوو چې د سولې زیات قرباني څوک دي د جنګ؟ هغه ولسي خلک دي. نو ولې بیا هغه خلک چې په هر کې ناست دي، په چوکیو کې ناست دي یا د طالب په صفوفو کې دي، ولې په دې خپل ولس باندې نه رحمېږي؟ سبا ته په کوم نوم باندې دغه ولس ته راځي او بیا د ولس سره مخ کېږي یا د ولس سره په یو کور په غم و ښادۍ کې کېني، نو ولس به سبا تا ته د شینوارو د ځوانانو شورا مشر زبیر شینواري غوښتنه وکړه چې د جګړو دوام به ولس ته د مرګونو او جنازو د دوام پرته بله هیڅ ګټه ونه رسوي. د یوې د افغان حکومت او طالبانو مشران باید له خپلو شخصي ګټو تیر شي او هیواد او خلکو لپاره سوله وکړي. د یادولو وړ چې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت تر ننګرهار وړاندې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نظریاتو راټولولو ورته غونډې کړي او پلان کې ده چې ځینو نورو ولایتونو کې هم ترسره شي.